سلامونه ملګرو، الله دې وکړي چې ټول روغ او جوړ یاست او ژوند مخ روان وي. ملګرو، د ډېر یو ضروري او اړین خبر در سره غواړم چې شریک کړم. هغه دا دی چې نن په 12 اګست باندې د فرانسې دولت دا فیصله وکړه چې دوی به افغانان بیرته افغانستان ته نه ډیپورټ کوي. دغه فیصله دوی څه وخت لپاره وکړه ځکه د افغانستان وضعیت به انتهایی زیات خراب دی. خاص کر دوی وویل چې هغه افغانان د کومو دوسیې چې رد شوي وي او دوی غوښتل چې دا بیرته افغانستان ته دوی ډیپورټ کړي، نو دوی فعلا څه وخت لپاره دغه ډیپورټي ودروله. نو فعلا څه وخت لپاره فرانسې دولت چې کوم دا فیصله وکړه دوی به افغانان افغانستان ته بیرته نه ډیپورټ کړي ځکه د وطن وضعیت به انتهایی زیات خراب دی. له بل اړخه د افغانستان دولت هم د بعضې اروپایي هیوادونو دا غوښتنه کړې وه چې دوی باید افغانان بیرته افغانستان ته ډیپورټ نه کړي ځکه چې د وطن وضعیت به انتهایی زیات خراب دی. نو د دغه غوښتنې نه بعد فرانسې دولت هم دا فیصله وکړه. نور اروپایي هیوادونه به هم کېدای شي امکان دی ولري چې فیصله وکړي، خو فعلا نن د فرانسې دولت دا اعلان وکړو چې دوی به افغانان بیرته افغانستان ته نه ډیپورټ کوي. نو غوښتل مې چې دغه خبر تاسو سره شریک کړم. الله دې وکړي چې زموږ ستاسو د وطن حالات صحیح شي، الله دې زموږ ستاسو وطن کې امن او سوله راولي چې څه هم موږ تاسو د وطن نه لري یو، د وطن په حالاتو باندې دردیږو خوږیږو، څه د لاسه نه کېږي. نو الله دې وکړي چې زموږ ستاسو وطن کې امن او سوله راشي. د الله نه دعا وکړئ، د زړه نه باید موږ تاسو دعا وکړو چې دغه د وطن حالات دی الله ښه کړي، الله دې وطن کې امن او سوله راولي. نو مننه ملګرو، د بلې ویډیو سره به ان شاء الله بیا حاضرېږم. د بلې ویډیو په لاس پارم په مخه